बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2021 दिसंबर म्याश नन 31 तारीख دی د دې کال اخیر ورځ ده او په دې میاشت کې په 24 دسمبر شوډاګو مولوي صاحب زمونږ باباجي د دې دنیا نه تشریف یووړو. د هغوی په رحلت باندې ما یو مرثیه لیکلې ده او ستاسو خدمت کې پیش کوم. د بابا د فیض چینه به تل بهیږي پښتونخوا کې، د بابا د فیض چینه به تل بهیږي پښتونخوا کې، او بویه بل دغسې لال بیا پیدا کیږي پښتونخوا کې. ما ته داسې محسوسیږي پښتانه ټول یتیمان شو، ما ته داسې محسوسیږي پښتانه ټول یتیمان شول، او بویه بل داسې شفیق لاس سایه کیږي پښتونخوا کې. نه تش غم دا د سیدانو شوډاګو او د شیرپاو دی، نه تش غم دا د سیدانو شوډاګو او د شیرپاو دی، د بابا کمی بتل محسوسیږي پښتونخوا کې. او د رنګونو نه رنګ لاړو، د رنګونو نه رنګ لاړو، د ګلونو بوی پیکه شو، د رنګونو نه رنګ لاړو، د ګلونو بوی پیکه شو، او د خزان سپیره بادونه نن چلیږي پښتونخوا کې. بابا ځان له درسګاوه، بابا ځان له درسګاوه، هم د علم هم د عمل، خوشبویو یا د کردار به تل خورېږي پښتونخوا کې. په خپل ځان یې څه کار نه و، د جهان ورسره غم و، په خپل ځان یې څه کار نه و، د جهان ورسره غم و، او ځکه خاص و عام وګړي نن جړېږي پښتونخوا کې. او یو خوا لوی ولی الله، یو خوا لوی ولی الله و، بل خوا عام ساده سړی و، او نورانی صحرا به یې تل پړق ځلیږي پښتونخوا کې. او د اخري کړی ده د بابا کار به روان وي، میوهدار بوټي نال کړی، او قاضي داسې هستی کله پناه کېږي پښتونخوا کې. او د بابا د فیض چینه به تل بهیږي پښتونخوا کې، بویه بل دغسې لال بیا پیدا کېږي پښتونخوا کې. والسلام.